سورة الصف مدنی سورت ته سوارلس آیتونه او دو رکوګانی دی بدیک. مقصد د سورت الله په لار کې جهادونه کول او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول او په منافقانو باندې بغیرت دي چې غوی به د جهادونو نه تختیدل او د پیغمبر تابعداري به نه کوله. دغه شان پیغمبر به تنګو، د الله پیغمبر له تکلیف ورکو، د الله دین مرسته نه کوله. ځکه الله دا غوی بدی بیانې او الله به دا خبرم بیان کړی ده چې دا دین به الله غالب کوي اگر که مشرکان بدګنی. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی وی اللہ لراغس چی باسمانونو کی دی آغس چی بزمک کی دی وهو العزیز الحکیم او غزور ور حکمت والد. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولوی خبری چی کوي. بعضو خلکو د جهاد طلب کړو خو چې کله فرض شونه بیا ته تیار نه نو الله ویلي به دې خبرې کوي چې کوي نه. نو په دې کې ډېرې خبرې راغلي او منافقانو باندې مراد دي. منافقانو په خلاغه سوي چې کول به نه. دغه شان کم خلک چې لوزونه کوي په دروغ او به پوره کوي نه، الله غوته موجته سهوله خبرې کوي چې کوي نه. نه دا د مؤمن صفت نه ده چې دا خبرې کوي چې کوي نه. دا مؤمن شان نه ده. مؤمن چې سوي هغه به کوي. كبر مقتا عند الله لوی خبر ده بغسکی بنزد الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې وای تاسو خبرې چې نه کوي. دا غټه د غصې خبره ده الله په نيز ګره سوال خبره نه. دا روانه چې دی بعض مفسرین د دې دا وجه ذکر کوي. وی بعضو مسلمانانو دا خبره وکړه وی ارمان چې الله موږ ته هغه عمل خولی چې الله ډېر خوښي نو موږ په عمل کړی. الله د آیت نازل کو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. یقینا الله من کیدا کسانو سره چې جنگ کوي بلار دغه کې صف تړونکي كأنهم بنيان مرصوص گویا کې دوی دیوال مضبوط کړي شوی. وإذ قال موسى لقومه او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته اوس منافقانو ته رټنه چې زماره دی پیغمبر به ادبی مکوي دې متنګوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام تنگ کړي. هغه د سویلو یا قوم یا قوم زما لم تؤذونني ولتنقوي ما وقد تعلمون اني رسول الله اليكم او حال دا چې پويږي تاسو چې یقینا ز رسول د الله یم تاسو ته. فلما زاغوا نو هر کله چې هغوی کاږه شو ظاهري کوک شو چې کله ظاهر خراب شو ازاغ الله قلوبهم نو کاږه کړل الله زړه داوي. والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدایت نکي قوم نافرمانو ته. وسلوي چې د دې رسول گواہی خو عیسی علیہ السلام کړی نو تاسو به څنګه ایمان نه راوړئ. وإذ قال عيسى ابن مريم او كان عيسى زوج مريم يا بني إسرائيل اي بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يقينا پیغمبر د الله يمتاسو مصدقا لما بين يدي من التوراة تصديق كون کې يم دا کتاب چې مخکې زمانه دی چې تورات دی ومبشرا برسول او زیر ورکون کې يم په پیغمبر
پیغمبر یاتی من بعدی چی رازی بورستو زمانه اسمو احمد نم داغا احمد دے فلما جاءهم بالبينات نهر کل چراغ غدوی تبخکارا دلیلونو قالوا ویدوی هذا سحر مبین دا جادو خکار دے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او سوک دلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانی درو اللہ بانی درو غیر اللہ سر شریک ثابت ہے اوی چې الله پیغمبر نه را لګلې الله کتاب نه را لګلې الله به قیامت نه راولي ټول دروغ دی په الله باندې وهو يدعى الى الاسلام او دیر بل لیکيږي اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالمان ته د يهودو نصارو د کافرانو دشمنی يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم غواړي دوی چې مړه کی رڼا د الله بخبل خلوبانی دا رڼا مړه کوي دا ډیو دوی مړه کوي په پوکو والله متم نوره او الله پورا کون کې د رڼا خپلې دی ولو كره الكافرون اگر کبدی گنی کافران هو الذي ارسل رسوله بالهدى خاص الله غزاد چراوی لگو رسول خپل پیدایت سرا ودین الحق وبدین حق بانی ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کی پټولو دینونو باندې ولو كره المشركون اگر کبدی گنی مشرکان هم دغه شان شی و د صحابه کرامو د دور وګړه تاریخ راواله د اسلام د دنیا ګډ ګډ ته رسیدلې ګډ ګډ او وسوم د حجت او د دلیل په لحاظ باندې کم دین غالب دی هغه اسلام غالب دی چې دغه هیڅوک خبرې نشي کوله اوس د دین بعد الله سبحانه وتعالى مؤمنان ته تجارت خي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو هل أدلكم على تجارة أيو خيم تاسو تجارت کدا چې دنیا پر سړی چغواله چې راشي تجارت ته خیم نسنګ بری دنیا پر سومنډي وای د تجارت وسله خي تنجيكم من عذاب أليم بچ بکی تاسو د دردناک عذابنا تؤمنون بالله ورسوله ایمان براوړی تاسو په الله باندې او پر رسول دا باندې وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوي بلار د الله کې باموالکم وانفسکم فمالون اقبلوا او بنفسون اقبلوا ذلكم خير لكم دا غرد استاسو دفارا إن كنتم تعلمون كتاسو بويغي يغفر لكم ذنوبكم وببخي تاسو تقنون استاسو ويدخلكم جنات او داخل بكي تاسو جنة تجري من تحتها الأنهار چبيغي بلاند داغين ولي ومساكن طيبة او كورون دوسيدو مزدار في جنات عدن فجنة دام شوالك ذلك الفوز العظيم دا كم يبيل يدا واخرى تحبونها او دربکی بل نعمت چی خوخوی تاسو اغا نعمت سره نصر من الله مرسد طرف دا اللانا وفتح قريب او فتح نجدي وبشير المؤمنين او زير وركا مؤمنان تا وصل الله سبحانه وتعالى مؤمنان تا دا حکم کوي چې په هر حال کې به تاسو د الله دین مرسته کوئ د الله پیغمبر مرسته وکوئ لکه څنګه چې د عیسی علی السلام مخلص ملګرو
داغه مرستې ته ځان ټینګ کړو او داغه سره داود په کار کې ملګری شي. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا أنصار الله شيء مدد كون كي دين الله كما قال عيسى ابن مريم لك سنگ جويل عيسى زويد مريم للحواريين مخلص ملګروتا من أنصاري إلى الله سوق دې ما سره مدد كون كي دبار نزدیکی دو اللہ تا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اغوتو ہوئی چیزے اس پورتا خطون کیما او نور زستاسو نظمہ نخپلو خالص ملگرو تے ہوئی چی تاسو که بسوک بید اللہ دا دین مرستکی او دا اللہ دا رضا دا پارا با دا دین بیانی. قال الحواريون اوی مخلص ملگرو نحن انصار الله منگا مددگار دا دین دا اللہ یو. فآمنت طائفة من بني اسرائیل نو ایمان راولو یویدلی دا بنی اسرائیلونا وکفرت طائفة او کفر کو بلیدلی کمی دا یهود کفر کو نصارى وإيمان راولو. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم نو مضبوط کرل منگا کسان چی ایمان راولو بدشمنانو دا غیبانی فأصبحوا ظاهرين نو گرزید لغوی غالبا. سورة الجمعة دا مدنی سورت تے او پدی کی یولس آیتون دورو کوگانی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان بکی بیان شیر عظمت بکی بیان شیر جمعی دا منزب باز آداب پکی ملا بیان کری. شان نزولی داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبه کولا نبدی کی دا شام نا دا تجارت سامانون رالو او مدینه کی دیر وقت نغلا نوا نو دا خطبه پا دوران کی دا کسان پاسی دو لارو تردی چې د رسول سره رسول 12 کسان پاتې شو او دا په هغه وخت کې چې د جمعې خطبه به د منځنه ورسته و د جمعې خطبه به د منځنه ورسته و الله سبحانه وتعالى د سورۃ نازل کو به رسول سم هغه ته دا وی کده 12 کسان نه پاتې شي نو بدی کسانو به د کند د ور نه بيدلې دلیل له بدی باندې چې رسول سم د سنتونو مخړول او دا غنم مخړول د تبعیت دعوت ورکول. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی ویلا لراغ سجب اسمانونو کی دی واغ سجب ازمکا کی دی الملک باچا دی القدوس دیر پاک دی العزیز الحکیم زورور دی حکمت والد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم خاص الله غزات چراویلی گلو پامپڑو کی رسول دا دوی دا جنسنا یتلو علیهم آیاتی الولی باغوی بانی آیتون دا اللہ دا پیغمبر کار لے ویزکیم او پاکی اغوی لرا ویعلمهم الكتاب والحکمة او خودنا کی دوی دا کتاب و دا سنت. دیس آیتون منگ سر خصوصا پا جاولنی سپارو کڑی تیر شوی آلتا منگ تفصیل کرے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کودوی مخی دینا بگمرائی اخکارکی وآخرین منهم او پنورو کسانو کیرا لگلے دے منهم چی دوین دی لما یلحقو بهم چلا ندی یوشوی دوی سرا. ای دو مطلب دی یو مطلب داری چینی ورسته چې کوم خلک را روان دي عرب دي که عجم دي دغه ټولو لپاره د پیغمبر شتي چې لا نه دي یو شوي په مرتبه او په زمانه کې د صحابه کرامو سره د پیغمبر دغوی لپاره هم دی. او یا مطلب آخرینه عجم خلک مراد دي الله د پیغمبر را لګل خو په عربو کې دی یعنی عربی دی خو الله وی چې دی
د عجمو د پارم دی وهو العزیز الحکیم او غزور ور حکمتن والده ذلك فضل الله دا فضل د الله دی یعنی د رسول سم په دې امت کې داخلي دل د رسول سم په دې امت کې داخلي دل او دغه امتی جوړېدل د الله فضل له یؤتی من یشاء ورکی چاله رجوړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند لوی فضل له وصلی الله تعالی د يهوديانو باندې رد کړي او دې امت ته به تربیه د دې امت ته به تنبیه ورکړي چې دوی په شان نشي ګوره مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې بار کړی شی او باوی باندې تورات ثم لم يحملوا به پورته نکوغه کمثل الحمار په شان د مثال د خر دی يحمل اسفارا چې پورته کوي کتابونه دې کې زموږ د پارم نصیحت ته چې چا سره علم او په قران پويږي په حدیثونو پويږي عمل پنه کې د مثالوم د خر دی نو بخر باندې چې کتابونه کې دي هیڅ فائدہ دي نه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال لقوم دا کسانو چې دروغجني وګڼل آیتونه د الله والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايت نکي ظالمان تام يهوديانو بدا خبره کوله ومنګ د الله دوستانی او موږ د الله نازوري او موږ د الله زامن الله وي قل تورتوا يا ايها الذين هادوا اي كسانو چې يهوديان دي ان زعمتم انكم اولياء لله كګمان کوي تاسو چې تاسو دوستان د الله یې من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نغختنو كيا ارجو كيد مرغ ان كنتم صادقين كچرته تاسو رښتینی دغه مسله موږ سره بل ځکه تیر شي و سورۃ البقره کې التم دغه مسله چې دوی موږ دغه الله وي بس ورته وایي راځي موږ به مرګ غواړو او دې سمو چې الله په موږ کې څوک دروغجنی نو سېکا مړیک بیا به دوی پته ولې الله سوي ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم او دوی بغختنه د مرګ ونه کی چره په سبب دا عملونو چې لګلې دي لا شنو د دوی والله عليم بالظالمين او الله بوده بظالمانو قلت ورتوايا ان الموت الذي تفرون من يقيننا غمرق چتیخ تکوی تاسو داغینا فإنه ملاقيكم يقيننا غاملاوی دن که دیش تاسو سر دناشنا فائده ده ساتی الله وی تاسو د مرګ نه تختی نو هر کله چې څوک د ششینه تختی د چانه تختی نه غیر شان رانیش خدای صرف مرګ دی الله دې سنوي چې د مرګ به تاسو راټینګي وي تاسو چې مرګ نه تختی دی به تاسو سره ملوي چې د مرګ د مخ نه راځي موږ ټول دي تختو خو کوم په چې د مرګ د شان روانو موږ به دې لري زی تختی دی خو مسله ده چې موږ منډي وو اچانک را مرګ د مخ نه راشي الله تاسو سره ملاقات کوي او ملاقات ال کیږي چې کړه یو بل مخامخ ورشي هغه ته ملاقات وي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا به واپس کړئ شي تاسو هغه ذات چې په دې پر پټو ښکار باندې فینبئکم بما کنتم تعملون بس خبر بدر کی تاسو د باغ عملونو چې تاسو یې کوئ
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانځه د ورځې د جمعې فسعوا الى ذکر الله نو تادیو کوي ذکر د الله ته یعنی خطبه ته وذروا البيع وبريدي سوداګری هغه سل خرڅول پرې دي چې د بانک نه کم بانک مراد دی د دویم اولنې نه د دویم چې د دویم بانک کله ویل شي د جمعې په ورځ نو بیا غسل خرڅول هر قسمه عقد مقد د ټول باطل به بیا کو شو شي مفسرین لیکي با چې مدینه والے کې بس خلک دي چې بقیع الزبیر زې چې کوم د جمعې د بانک نو ورسته به بدیږي کې کله کله سامانونه خرڅول الله حکم کو چې دا کار مکوئ خو چې څنګه تاسو بانک واورېدو نو زی چرته خطبه اوریدو ته لارشي خطبه اوري ذالکم خیر لکم دا غوره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتاسو پویږي خدیجه کی عام خبر الله کړی دا وی چې کله تاسو بانک ووري منزله زی دي سی ویلی چې په باندو کې یا بخار کې یا په پلاني ملک کې نه دلیل شو بدی خبر باندې دا خبره کمزوري ده او ما د بوزي په درس کې تفصیلا په سورۃ الجمعه کې سورۃ الجمعه ووري پای کې ما تفصیلا د خلکو بدی خبر باندې رد کړي کم چې وی چې جمعې موږ په پلاني باندې کې کیږي چې پای کې نه یو چې پای کې دی او چې پای کې دی ټول پالتو خبرې ځان نه جوړې کړي د الله په شریعت کې خدای ده چې کوم ځکه مسلمانانو سیګ نو سړي کوي جمعې موږ دي کې بس خبره ختمه شو دغه مسلمانان کړي به 200 کسان به بکی 200 کورونه به بکی بلکې او دوی باندې جمعې موږ وې نشتی جی د ټول مسلمانانو جمعې د منځنه محروم کړي نو جمعې موږ په هر ځای کې به دغه ما دلایل پیش کړو الحمدلله عمر بن الخطاب چې کله خلیفہ شو د خپل امیرانو ته د لیکلو ان جمعوا حيث كنتم بكم ځکه چې د جمعې منځونه کوي دا خبر او د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلې ځکه خو چې کله په انسان باندې تعصب پټي ولګي بس ترګو به دي ته نه ګوري چې الله سوی د الله پیغمبر سوی صحابه کرام سوی فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بس کله چې ختم کړي شي موږ نو خوار شي بزمکه کې وابتغوا من فضل الله اول توحید فضل د الله نه شي به ځل رزق ګټي واذكروا الله كثيرا او یادوي الله دې لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ الله رزق لټوي خو دې څنګه چې زدن بغیر نشم ګوري ما سره یادوي وي واذا راوا تجاره او کله چې ویني دوی تجارت او لهو یا تماشا ان فضوا اليها واولي غيتا وتركوك قائما او پریدتا لرولا دې کې بل مسله چې خطبه په څه طریقه کې په ولاړه وای کې کوئی پریدتا ولاړ او پیغمبر ولاړ لیکن قلت ورتوایا ما عند الله خير هغه چې د الله سره دی غوړه دی من اللهو و من التجاره د تماشي او د تجارتنا هغه د الله په بندګۍ سره حاصلي والله خير الرازقين او الله غوړه رزق ورکون کې دی سورة المنافقون په دې سورۃ کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو بد صفاتونه بیان کړي به مؤمنانو ته ویلي چې تاسو بر دې صفاتونو نه ځان لري ساتئ الله سبحانه وتعالی به ترغیب ورکړي دې طرف ته چې مالونه الله په لار کې خرج کړي ځکه چې منافقانو کې د صفات نشته شان نزول د دې دادې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 15 هجری کې د شعبان په میاشت کې بني مستلق یا بنو مستلق غزا ته تلو نو په دې غزا کې د انصاری او مهاجر جنگ راغی
چې دغه مهاجر نومو جهجه غفاری او د بلو سنان الخزرجی انصاری دوړو منځ کې خبرې رالی نو خبرې تیزی شنو خپل ملګرو ته आवाजونه وکړو نو عبد الله بن ابي بن سلول امراغه په دې غزا کې شریک نو منافق سره کوم معمولی دغه ګوري کنه چرغه وسی چې خلکو ته به دا دغه مهاجری دی او دا انصار والده انصاری دوی په منځ کې جنگ راغله او څنګه خپل کسانو ته आवाज وکړي د خپل ته आवाज وکړي وي ما ویری نو تاسو ته د دوی مثال خو د سپې سورب کوئی پتا باندې معاملې کوي نو مکی ولته دي سی وي متلی او ذکر کوئی سم من کلبک یاکل وي خپل سپې سورب کوئی سوال به پتا باندې غب کوي نو دا سپې دي چې موږ ساتلی دی ولیا بالله نن وی دوی په موږ نه عملي کوي صبر وي مدینه ته چلار شو ذلیل به زو با سموي ذلیل کی اشاره چاته وکړه رسول سلام ته وکړه زید ابن ارقم رضی الله عنه خبري ووري لاړو پر رسول سم پس وی رسول الله دوی دا خبر وکړه رسول سم دوی راوغتو او انکار وکړو قسمونه وکړو چې زید دروغ وي رسول سم زید ته وی سب ګواهان دي سرشتي یا رسول الله ګواهان غو نشتی پټم خو ما دا خبري اوریدلی الله سبحانه وتعالى دا سورۃ نازل کو د زید په تایید کې چې زید چې سوي دي نه رښتیا ویلي رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو چې جنگ پدې شوی رسول صلی الله علیه وسلم دعوها فانها منتنه دا خبر پرې دی دا بنا کې خبره تاسو کوي چې موږ پلاني خاندان ولې موږ پلاني خاندان ولې به تاسو جاهلیت د خبره را تاسو کوي چې یو خپل خاندان ته आवाज کو بل ته आवाज کو بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون كالجراشتات منافقات قالوا نشهد إنك لرسول الله ويدوك ويكو من يقين انت خامخ رسول الله والله يعلم إنك لرسول او الله پويږي چې يقين انت خامخ رسول الله دا خبره به الله ولي وکړه وسيله فائده بیانوما والله يشهد ان المنافقين لكاذبون او الله کوي ورکی چې یقینا منافقان خامخا دروغ جندي الله سوي وي منافقان وي چې نشهد انك لرسول الله من کوي کو چې تسوګي د الله پیغمبري به د مزه خبره تلر کړي چې الله کوي ورکی د تلر کا نبی او بسیدی شي چې الله کوي چې منافقان سدي دروغ جن دي نبی خو به دا فائدہ روزي چې د منافقانو دا خبرم دروغ دي چې تر الله پیغمبري الله به دا خبره په دی وکړه وي دوی و چې تر الله پیغمبر دا خبره صحیح دي چې تر الله پیغمبر خو دوی دروغ جن دي ځکه به کومنس کې دا خبره وکړه ورسېدي به اتخذوا ايمانهم جنة دوی نیولی دی قسمون اخبل دال فصدوا عن سبيل الله نخلق من كيد لارد لنا إنهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دوي بدي أعملون جدوي كي ذلك بأنهم آمنوا دابدي وجدوي ما نرولو ثم كفروا بأي كفركو فطبع على قلوبهم نمور ولا شبزنو ددوي فهم لا يفقهون ندوين بويهم وإذا رأيتهم وذ منافقان باز نخي بيني وإذا رأيتهم أو كلج توين دوي تعجبك أجسامهم تعجبك أشيتا لرا بدننا ددوي بدنونو پریاز باندې منافقان سي غټي چستي چابکی وإن يقولوا تسمع لقولهم او کدوی خبر کوي تبغوږي دي خبرو د دوی ته ډیر مرنی دی چالاک ته خبرو کوي پیغمبر وي ته مجبور کی دي ته چې تبغوږي دي دوی ته ادا قسمتونه موږ سره مخ کې تیر شي كأنهم خشب مسنده گویا کې دوی لرګي تکیه کړې شي دوی مثال ده
داسې لرګي دی لکه ډډ لرګی دی او دیوال ته ولاړ دی په کور کې د څه کار دی نه دی نو ځای یې نیولی دی او لرګی څه لرګی نه دی نو دوی ځان په مسلمانانو کې شماري او نور پکې دننه څه شتي نه نو فایده پکې نشته نقصان شتي فایده نشته کې دغه لرګي نه هیڅ فایده نه ګوري دی په کور کې هسې ولاړي دیوال ته او نقصان یې دا دی چې ځای نیولی دی دویم مطلب په دې لرګو کې دا دی الله وی چې دوی د لرګو په شان ناپوه دي عقل سوچ فکر هیڅ په دوی کې نشته يحسبون كل صيحة عليهم ګمان کوي د هرې چغې په ځان باندې چې څه آیت راکوزیږي آیت نازلېږي دوی که څوک موږ باندې بس دا زموږ خبره ده ویې دومره په ځان پوه دي خو خپل منافقت یې نه پرېښود هم العدو فاحذرهم هم دوی دشمنان دي نو ځان وساتئ د دوی نه قاتلهم الله انا يؤفكون هلاک دي کې الله دوی کم طرف ته اړولی کېږي د حق نه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله د عبدالله بن ابی دا خبرې ورسېدې او خبر شو نو بعضو کسانو د عبدالله بن ابی بن سلول ته مشوره ورکړه وی لاړ شه د رسول صلی الله علیه وسلم معافي وغواړه داسې خبرې تا کړي دي چې زه به ذلیله وباسم نو هغه په غرور او تکبر کې راغی دا سرې داسې ووو تاوی کو بس وی دغه پاتې ده نو چې تاسو راته ووایئ چې محمد ته سجده وکړو سبا نه به ورته سجدې هم شروع کړم نه لاړ ووتو الله وی وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله او کله چې ویل شي دوی ته راشئ چې بخانه وغواړي ستاسو دپاره رسول د الله لووا رؤوسهم تاو کی سرونه خپل ورأيتهم يصدون او اینی به دوی لره چې اوړي به وهم مستكبرون او دوی ځان لوی ګڼونکي دي سواء عليهم برابر د بدوی باندې استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم چې بخانه غواړي د دوی لره او که بخانه نه غواړي دوی لره لن يغفر الله لهم هچری بخانه نه کوي الله دوی ته ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته هم الذين يقولون دا کسان دي چې وایي عبدالله بن ابی بن سلول په موقع باندې دا خبرم کړی و وې د مکی په دې کنګلګانو باندې دا خرچه بند کړي دوی بخواره واره چې د دین اور سبب پریدي دوی چې دلته نه استي تاسو دې مالونو ته نه استي دا نن سبا ګوره د دې بيدونو د لیبرال غونډه کې خلک چې دا وسوم دا سوچ ته چې کوم چې دیندار سړی ویني په هغه باندې دا ګومان کوي چې دغه دینداری د پیسو د پاره ده کته ته چې پلاني چې غټ جامعه کولو شو عمل ده خېټو د پاره کولو کړي کته چې پلاني چې یو عالم دې ډېر خپل درس کې وړل کوا تنخواه لپاره لګي کته چې مجاهدین او jihad کو غنیمتونو لپاره کړي دا منافقان دي زموږ په دې امت کې وسنی منافقان هغه دي چې په دې نیکانو خلکو به بدګمانه کوي چې دوی چې څه کوي در سره لپاره کوي د پیسو لپاره کوي نو دا سنوي خبره نه ده دا د پوخانه را روانه ده ناغه منافقانو دا ویلو وې دا مهاجرین چې د مکې نه راغلي دي کنه د دین لپاره هجرتونه نشي دلته راغلي زمکې نه ولې او دا پیسې زموږ نه خوري تاسو په دوی باندې خرچه بند کړئ چې دوی دا دین بیا مانی کنه مانی او خو دې زمته وجوده قسم زموږ په شان دي خرچه به بند کړئ بیا به پته ولګي الله وی دا کسان دي هم الذين يقولون دا کسان دي چې وای لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچه مکوې باغ چا چې د رسول الله سره دي حتى يفضوا تر دې چې خوار بشي ددنه وې دې خرچو ته نشي خلا سوي ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله لره خزاني د اسمانونو د زمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون مگر منافقان نبويين
يقولون لئن رجعنا الى المدينه ويدوي كچرت واپس منګ مدینه ته ليخرجن الاعز منا الاذل خامخ او باسي عزت من دينا ذللنا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين او خاص الله لرئيزت ورسول داغلر ومؤمنان لنا ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نپويږي وصلی سعد الایمان والو توي چې د منافقانو په شان نشي ګوره منافقان چې خراب شي او د الله د دین اوریدل او د مالونو او د بچو د لاس شنو تاسو خراب شي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله غافل دین کی تاسو لر مالون استاسو نا اولاد استاسو د ذکر د الله نه ومن يفعل ذلك او چاچو کو دا کار فاولئک هم الخاسرون نو دا کسانم دوی تاوان والدی وانفقوا مما رزقناكم او خرچو کی دا غمالونه چې درکړې دې منګ تاسو ته من قبل مخکد دینا ایاتی احدکم الموت چراشی او تنستاسو تمرگ فیقول رب لولا اخرتنی الى جل قریب نوی بیر بازما ولی نرستکی مال رترنیتی نجدی پوری فاصدق نزب صدقو کما گورا بل عمل اللہ ذکر نکو سی ذکر کو صدقہ مفسری وایي چې دینه دا فائدہ راوځي چې په قبر کې چرته د صدقې ناشنا فواید ملوي ناشنا اجرونه دي نو د ولیدل نو زکه اوس د ارمان کې چې زه واپس زمو صدقې به خاص ذکر کړم وَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ او شنبدني كاننا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها او هیچری نرستو که الله اس نفس لرک لجراش نیت داغی والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو یې کوي سورۃ التغابن دا مدنی سورۃ ته او بدی کې اتلس آیتونه او دورو کوګانی دي مقصد د سورۃ د قیامت په ورځ به ایمان والو کامیابی راخاره شي او د کافرانو به تاوان راخاره شي نو مؤمنان له پکاره چې خپل ایمان حفاظت وکړي الله نو ویری بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی وی الله لراغس چې باسمانونو کې دی واغس چې بزمکه کې دی له الملك وله الحمد خاص غلر بچای د خو خاص غلر استاینه ده وهو على كل شيء قدير او غبر شي باندې قادر دی هو الذي خلقكم خاص الله غزاد چې پیدا کړی تاسو فمنكم كافر ومنكم مؤمن نو باستا سن کافر دی او باستا سن مؤمن دی والله بما تعملون بصير او الله باغ عملونو چې تاسو کوي لدن کې خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه په حق سره وصورکم او شکل درکړی دی تاسو ته فاحسن صورکم نو خسته کړی دي شکلونه تاسو و الیه المصير او خاصه غتور ګرځیدل دي يعلم ما يلج يعلم ما في السماوات والارض پویږي باغ سجب اسمانونو او بزمکه کې دي ويعلم ما تسرون وما تعلنون او پویږي باغ سجتا سوی پټوي او هغه سجتا سوی ښکار کوي والله عليم بذات الصدور او الله په دې خبرو د سينو
اوس الله سبحانه وتعالی د کافرانو انجام او بد حال بیانوي او د دې لاسه مونږ یری ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل اي ندر اغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړي دي مخکې فذاقوا وبال امرهم نو سکلا غوي سزا د کار خپل ولهم عذاب أليم وغوي د بار عذاب دردناک دی ذلك دا بدي وجه بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات چې بشکا اغوی تبرات للپیغمبران دا غوی بخکار دلیلونو فقالوا اغوی بوي ابشر يهدوننا ایا بندگان دي انسانان دي چلار خیمنتا فكفروا وتولوا نكفروا کوم غواړو واستغنى الله او بے پروايي ښکار کړل والله غني حميد او الله بحاجت استایل شوی دی زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ګمان کوي کافران چې هیڅ بدوی راپورته نکړي شي قل تورته بلا او وربي قسم دې برب لتبعثن تاسو بخامخ راپورته کړيږي ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به خبر درکړي کیږي تاسو ته دا عملونه چې تاسو کړی دي وذلك على الله يسير او دا کار په الله باندې آسان دی جهر کله قیامت شتي حساب کتاب شتي فآمنوا بالله ورسوله بس ایمان راوړی په الله باندې او په رسول دا باندې والنور الذي انزلنا او باغرنا چې را لګلې د منګه والله بما تعملون خبير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی يوم يجمعكم ليوم الجمع باغ ورچ جمع بکی تاسو ورځ د جمع کولو ته الله ایمان راوړي نو د ایمان فائدہ څه ده هغه الله بیانوي وي بکم ورچ تاسو جمع کم د جمع کېدو ورځ ته ذلك يوم التغابن دغه ورځ د نقصان د ښکار کېدو ورځ ده تغابن غبن نغستې شي تاوان راښکار کېدو ته او غبن دي ته وي چې قیمتي شی تاسو سره او هغه په معمولی شی باندې ورکی نو دي جهنميانو ته غبن راښکار شي چې موږ قیمتي اخرت خرڅ کړو بس باندې په دنیا باندې هغه سپک شی مغستو خپل دوکه به الته ویني چې دا موږ سره غټه دوکه وشو او موږ ځم په دوکه کې اچول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا او چاچی ایمان راوړو په الله باندې او عمل وکړي يكفر عنه سيئاته وبرجي داغه ګناونه داغه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار او داخل بکی جنتونو تا چی بیگی بلاند داغین ولی خالدین فيها ابدا همیشه بی باقی کی همیشه ذلك الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا والذین كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر کړي دي او دروغجن غني آیتونه زمنګ اولئک اصحاب النار دا کسان ور والدي خالدین فيها همیشه به باقی کی وبئس المصير او بد زید ورګرځیدو کافرانو به دا خبره کوله وی که مسلمانان په حق دین روانو نو الله به دوی ته مصیبت نه ورکوله په دوی به مصیبتونه نه راتله ما اصاب من مصیبه نرسیږي مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله سره نشنا آیت بديت غورا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه او چا چې ایمان راوړو په الله باندې کلک به کی زړه دا الله باندې چې ایمان سور مضبوط او په تقدیر
نو په دې مصیبتونو کې به الله ستاسو مضبوط ساتي بیا خرابېږي به نه والله بكل شيء عليم او الله پر شي باندې پوه دی واطيعوا الله واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول فإن توليتم نکچرت وګرځیدئ تاسو فإنما على رسولنا البلاغ المبين يقينا برسول زمن باندې رسول ښکار دی الله لا اله الا هو الله نشتی اقدار د بندګۍ سوا داغنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله باندې ځان وسپاري مؤمنان در روان چې کوم ایتونه دي د دې شان نزول د دې بعضو کسانو ایمان راوړو هجرت کوو چې موږ هجرت کوو نو خزو ورته سوې وی هجرت مکوې موږ چاته پرې دی او موږ به پاتې شو هجرت نه غوي پاتې شو ډېر وخت بعد مدینه ته رالو چې رالو مسلمانانو اجرونه ګټلیو مقامونه ګټلیو غټ نعمتونه الله غوي ورکړو بدوی غوسه شو خپل خزو ته وهالته کولی شروع چې تاسو د لاسم په دې ګناه کې واقع شو د څه د الله د آیت نازل کو چې اوس ته معافي کوي خو پر روان جون کې سره احتیاط وکوي دا حکم عام د هر مسلمان د پاره يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بعض د بیبیانو استاسونا او د بچو استاسونا دشمنان دي استاسو ډیر خلک ګوري چې تباشي وي د سد لاسه د بچو د لاسه او د خزو د لاسه فاحذروهم نزان بچو ساتي د دوینا وإن تعفوا او کچرت معافي کوي تاسو خدای دا غويته وتصفحوا او مخلوي د ملامت کولونه وتغفروا او بخانه کوي فإن الله غفور رحيم يقينا الله بخون کې مهربان دي انما اموالكم واولادكم فتنه يقينا مالنا استاسو بچستاسو امتحان دي والله عنده اجر عظيم او الله خاص دا غسر اجر لوی دي فاتقوا الله ما استطعتم نويري قيد الله ناجي سمرة طاقت استاسو واسمعوا واوري خبره واطيعوا تابداري وكي وانفقوا خيرا لانفسكم او خرچك ويدا بغوري استاسو دفاره ومن يوق شح نفسه او سوق چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفسنا فاولئک هم المفلحون نو دا کسان هم دوی کامیاب دي ان تقرضوا الله قرضا حسنا کچرت تاسو قرض ورکوي الله ته قرض خيستا يضاعف لكم نو دو چند به کیسا سود پاره ويغفر لكم او بخانه بدرتو کی والله شكور حليم او الله قبل انکه د عمل دې صبرناک دې عالم الغیب والشهاده هو دې بار پټو بخکار بانی العزیز الحکیم زور ور دې حکمت والده حدیث چیرې سورۃ اختتام ته ورسېدو زموږ د درسوم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به سورۃ الطلاق نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران باندې پوه کړي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.